مونږ امن غواړو مونږ ټول امن پسند یو سیبا بیا مو په کلي کې بمان یو سړی څنګه خرڅوي ما چې زړه لره بلها ډېرې کعبې ماتې کړې ګوره زما سره یې څنګ ټولې رشتې ماتې کړې ځان یې لیدلی نه شو ما ته یې کتل نه غوښته نن په کاله کې چا د تا و آینې ماتې کړې د زړه په دشته په شیبو شیبو را وورېدې د خوارو سترګو نه د اوښکو د چپې ماتې کړې او نوي ارزو په هدیره زړګي کې وګرځېده او د دفن محبتونو یې خزې ماتې کړې زما د خاورې سادهګانو په ځان نه پوهېدو خوار شو ځان له د کورونو دروازې ماتې کړې د مکتبونو محافظو چې مکتب ته راغله په تاریکۍ د بلیدلو یې ډیوې ماتې کړې یوه قطره یې هم په یو تږي پیرزو نه کړله دغه نه هر مزاج د څومره خلکو خپې ماتې کړې جانان سداسې ستمګر و چې تپوس مه کوه زما سینه کې د مات زړګي ټوټې ماتې کړې جانان سداسې ستمګر و چې تپوس مه کوه زما سینه کې د مات زړګي ټوټې ماتې کړې او حمید کله و پښتو په بې پښتو جانان کې ما پسې هسې د رڼو اوښکو جرګې ماتې کړې جانان کله و پښتو په حمید کله و پښتو په بې پښتو جانان کې ما پسې هسې د رڼو اوښکو جرګې ماتې کړې او هغه هېر شوي شعرونه رایاد شو چې سبا یې کړی دی خو اوس هغه سبا نه راځي په روزخطۍ د تلو په وخت به یې ویلو چې بیا نه راځم دروغ به یې وي زړه مې درزیږي جوړېدا ځلې رښتیا نه راځي هغه سړی سلګۍ وهي نن په وړه خبره هغه سړی هغه چې وی مال جړه نه راځي مور به وی هله بلا راغله زه به زه روده شوم اوس چې خوب نه راځي نو اوس هغه بلا نه راځي مور به وی هله بلا راغله زه به زه روده شوم اوس چې خوب نه راځي نو اوس هغه بلا نه راځي د ژوندون ورځې به مې دوه درې چرته پاتې وي نو زما په سر باندې قسم وکړي او بیا نه راځي ډېره انور علي لابټوال صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام شریک کړي انور علي لابټوال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وخت ډېر کم دی خبرې هم ډېرې نشو کولی خو یو څو شعرونه ورسره شریک کړم چې د ځان د پاره ښه بلها محنت کوي لګیا دي د ځان د پاره ښه بلها محنت کوي لګیا دي د قام سره ښه خوږ منافقت کوي لګیا دي او د کومو خلکو خولې چې د خپل قام په وینو سري دي هم دغه خلک تمه د جنت کوي لګیا دي مننه او د دې ظالم نظام د لاسه ګوره لا بټواله تنګ شوي دي بلها خلک هجرت کوي لګیا دي مننه غزل د سره شریکومه چې زه خو حیران یم خپل ایمان یو سړی څنګه خرڅوي زه خو حیران یم خپل ایمان یو سړی څنګه خرڅوي چې مسلمان وي مسلمان یو سړی څنګه خرڅوي او د موجوده حالاتو داسې را معلومه کړه چې د موجوده حالاتو داسې را معلومه کړه چې د آخرت ګټه په شیطان یو سړی څنګه خرڅوي او دا د نااهلو مشرۍ کې د غربت له وجې دا د نااهلو مشرۍ کې د غربت له وجې ګنۍ نو غوښې د خپل ځان یو سړی څنګه خرڅوي او چې هر واکدار زموږ د امن داویدار ګڼي ځان چې هر واکدار زموږ د امن داویدار ګڼي ځان بیا د دې خوارو لس ځوانان یو سړی څنګه خرڅوي او مونږ امن غواړو مونږ ټول امن پسند یو سیبا مونږ امن غواړو مونږ ټول امن پسند یو سیبا بیا مو په کلي کې بمان یو سړی څنګه خرڅوي مننه مونږ امن غواړو مونږ ټول امن پسند یو سیبا بیا مو په کلي کې بمان یو سړی څنګه خرڅوي او تنا خبرې لا بټواله تا ته پته نشته تنا خبرې لا بټواله تا ته پته نشته ووینه راشه چې انسان یو سړی څنګه خرڅوي